حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواوریدل چې خطبه ویلا او دا یو فرمایل لا تنسوا العظیمتین تاسو دوه غټ شیان مه هېروئ. موږ ورته عرض وکړو عمل عظیمتان دا دوه غټ سيزونه څه شي دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل الجنت والنار هغه جنت او جهنم. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نور وعظ او فرمایلو ثم بكى حتى جرى اوائل دموعه جانبي لحيته. بیا نبی علیہ السلام دمر وجړل چې اولی اوخ کې د غیر مبارک په دواړو طرفونو باندې را روان شوي او بیا یو فرمایل والذي نفس محمد بيده لو تعلمون من علم الاخره ما اعلم لمشيتم الى الصعيد فلحسيتم على رؤوسكم التراب. قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده هغه په قبضه او قدرت کې دا کچرتا تاسو ته د آخرت متعلق دومره علم حاصل شي څومره چې زه پوهېږم نو تاسو بعد د ډېر یری د وجنا دشت ته وځئ او په خپل سرونو باندې بخاوري وشیندئ. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرام ته فرمایل والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قسم په هغه ذات باندې چې د محمد صلی الله علیه وسلم یعنی زما ساده هغه په قدرت کې دا کچرته تاسو هغه څه وګورئ کوم چې ما اولیدل نو تاسو بلک او خان دی ډیر به وجاړئ. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورنفختنه وکړه ورته فرمایل وما رأيت یا رسول الله اے د الله رسول تاسو څه ولیدل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل رأيت الجنه والنار ما جنت او جهنم ولیدل. یا ساتي د ټولو صحابه کرامو په ژوندونو کې د جهنم نه سخت تیار و اگر چې ډیر او تا په دنیا کې د جنت زیر اورول شوی وو او بیا به هم د الله جل جلاله د عذاب او جهنم نه سخت ویریدل او بیا خاص کر خلفای راشدین خو ډیر ویریدل. باوجود د دینا چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ډیر جهادونه کړی او بیا هم په جړه کې د الله جل جلاله د عذاب او جهنم نه ډیر یراوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک با د الله جل جلاله د یری دومره وجړل کان فی وجهه خطوان اسودان من البکاء د ډیر جړه په وجه د دیو په مخ کې دوه تورې کرخې جوړې شوې وي. کله بچ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قران کریم داسې آیت واوریدو چې په هغه کې بعد الله جل جلاله د عذاب تذکرہ وا او د سختی یری د وجه بیره اوغره زید مبارک باندې باب هوشی راغله دومره سخت بیمار شو چې بیا به سو ورځ خلق د مبارک بیمار پرسې راتلو تپوس به ورنکاو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر ابن کثیر کې د آیات دلان دي چې ان عذاب ربک لواقع دلان دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا نقل کړی دا یو شپه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خار د حالات معلومولو د پار بهر اوته د مسلمانانو په یو کور باندې تیرېدا حالت یو مسلمان په مانزه باندې ولاړو او تلاوت کولو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم د تلاوت اوریدو د پاره دلته ودرېدا چې کله د مصلی مسکون کې دا آیات ولستو چې وتوري وکتاب مستور او کله چې دی آیات ترا ورسې چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع بشک استا د رب عذاب خامخا واقع کېدون کې دی او نشته د دې څوک د پکون کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قسم وکړو چې پر رب د کعبه می د قسم چې دا خبره حق ده په دې کې شک نشته او بیا د سوارلین راخته شو یو دیوال ته تکیه شو مبارک د تلو طاقت نه درلوده د ډیر وخت خپناستو کله چې کور تلاړې نو دې آیات په ورېدو باندې ورمن دومره اثر شوی وو اما کسا شهرن يعوده الناس لا يدرون ما مرضه تر دې وی میاشت پوری مریضو خلق باورتا ایمار پرسې راتلل او چاته بمدا پته نه لګیدلا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک پس شي باندې بیمار شوی دی علت او سبب ورته معلوم نو حالانکه عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د جهنم د سخت او د عذاب د وجنه د مبارک باندې به هوشي راغلی و او دا مبارک بیمار شو. د غشان
یو ځل حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ خلق تا او بصره کی تقریر کولو، تقریر په دوران کې د جهنم تذکرہ وکړه. فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. دومره اوجړلا د سترګونه اوخ کې منبر باندې را اوغرزیدلې. په دغه ورځ باندې نور خلق تم جړا ورغللا او د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ مبارک د جړا سره سره تمام خلقم دغه جهنم د یره د وجنه ټول وجړل. دار صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین تقوا وا د الله جل جلاله د عذابنا او د رب کریم نبی یره اختیار ولا الله جل جلاله پکې لا خوف پچولې وو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو کې دا توفیق راوچي او دا وس دې ترا چې مونږ د رب کریم نه اوریږو او د الله جل جلاله دا هغه سخت عذابنا موریږو. او دغه لاسکه چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې معصوم شخصیت او معصوم ذات او بیان د الله جل جلاله نه ډېر یې اختیار ولا. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام ته فرمایل اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له. خبردار قسم په الله جل جلاله زر تاسو نه زیات د الله جل جلاله نه ویریږم او د تاسو نه زیات تقوا اختیاروم. د نبی کریم علیه السلام مبارک یو صفاتو. الله جل جلاله فرمای قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تورته وایا کچر ته د خپل رب نه فرمانی وکړم نو بشک زه د لوی ورځ یعنی د قیامت د ورځ د عذاب نه ویریږم. الله جل جلاله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلق ته وایا کچر د خپل رب نه فرمانی وکړم نو بشک زه د لوی ورځ یعنی د قیامت د ورځ او د هغې د سختۍ نه ویریږم یعنی د رب کریم نافرمانی نه کوم. الله جل جلاله دې مونږ ته دا توفیق را په نصیب کړي. دا طاقت د رب کریم نه په نصیب کړي چې د رب کریم نافرمانی ونه. تمام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د الله جل جلاله نه ویریدل. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د غرنګي تمام صحابه کرام چې ربي کریم نه ویره اختیار کړی د سړی ورته تعجب کې پاتې شي ادراک امر غریبه وکړي. ربي کریم صحابه کرام ته کم زړونه ور کړیو، کم رحم دل او کم خوفناک زړونه ربي کریم صحابه کرام ته ور کړی. دا ابن ابي ذباب رحمت الله علیه فرمای چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ د لوهار په بټای باندې تیرېدل نوال تدا مبارکان او درېدل او پجړلې وجداوا د لوهار سره وسپنوي او ګرم وسپنوي او هغه شغلې کوي اور پکې وي د مبارکان او درېدل او ژوند کې دار اغللا ربي کریم بعد جهنم اور سمره ګرم کړي وي او الله جل جلاله بدغه جهنم اور ربي کریم پاغه بندګانو باندې کوي کم چې ربي کریم نافرمانی کوي